اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. آیا غواړئ چې په انګلیسي باندې روانې خبرې وکړئ؟ نو له ټاک برایټ یو اس سره یو ځای شئ او درسونه یې تعقیب کړئ. انشاءالله په 100% ضمانت سره درته وایم چې په یو میاشت کې دننه به تاسو په انګلیسي باندې روانې خبرې وکړئ. او اوس به ډېر خلک ووایي چې انګلیسي خو دومره ارزانه نه ده چې زه په یو میاشت کې دننه خبرې وکړم یا یو میاشت کې دننه یې زده کړم. نه، دا غلطه ده، ځکه چې موږ تر اوسه پورې داسې څوک نه دی پیدا کړی چې هغه موږ ته په لنډو الفاظو کې په ډېره ساده لهجه کې انګلیسي تشریح کړي. انشاءالله په دې کورس کې به انګلیسي په ډېره ساده او ارزانه ژبه باندې ویل کېږي، ترڅو تاسو په ډېر په اسانۍ سره پرې پوه شئ. په دې کې به موږ د 0 څخه تر اډوانس لیوله پورې ځو. اول باید موږ انګلیسي باندې یو څه خبرې وکړو، مثلا یو چا سره خبرې اترې وکړو، یو چا سره کنورسیشن وکړو، یو چا ته خپل ځان معرفي کړو، یا هم موږ یو دکان ته لاړ شو او څنګه موږ وکولی شو چې په انګلیسي باندې د هغه دکاندار سره خبرې وکړو او هغه څه چې موږ غواړو واخلو ترې، هغه باندې موږ دی پوه کړو. چې مثلا ماته دا سامان راکړه، زه غواړم چې دا سامان واخلم او د هغې قیمت معلوم کړم، هغې څومره قیمت ده، ټوټل څومره راځي. یعنی په هر څه باندې په دې کورس کې موږ انشاءالله په ضمانت سره وایم چې په یو میاشت کې دننه به تاسو له 0 څخه تر اډوانس لیوله پورې ځئ. انګلیسي انټرنیشنل لانګویج ده. انټرنیشنل معنا نړیواله ژبه ده. یعنی که موږ تاسو انګلیسي یاد ولرو، انګلیسي مزده وي، موږ او تاسو اړین نه یو چې کوم هیواد ته لاړ شو او د هغه هیواد ژبه موږ زده کړو، ځکه چې انګلیسي یو انټرنیشنل لانګویج ده، نړیواله ژبه ده. یعنی تاسو په هر ځای کې کولی شئ چې په انګلیسي خبرې وکړئ او خپل ضرورتونه پرې رفع کړئ. مثلا UAE یونایټډ عرب امارات، تاسو اماراتو ته لاړئ، مثلا تاسو څوک نه پیژنئ، هلته چې تاسو سره کومک وکړي، اړینه نه ده چې تاسو باید عربي زده کړئ، صرف انګلیسي. که تاسو انګلیسي یاد وي نو تاسو کولی شئ چې په اماراتو کې خپل ژوند وکړئ او کوم ځای ته چې غواړئ تاسو سفر وکړئ، کولی شئ او یو دکان ته لاړ شئ، هغې څخه سودا کولی شئ، یا هم تاسو په یو دکان کې کار کوئ نو څه ډول تاسو د کسټمر سره خبرې کولی شئ. اړینه نه ده چې تاسو باید اردو یا هم عربي زده وي، یوازې انګلیسي کفایت کوي چې تاسو پرې خپل د ژوند چارې پر مخ وړلی شئ. مثلا هند ته لاړې، هند کې خو ته هېڅوک هم نه پیژنې چې ته هغې سره خبرې وکړې، اردو تا نه ده زده، نو مجبور نه یې چې ته اردو زده کړې. که چېرته ته انګلیسي زده کړې نو ته په انګلیسۍ باندې هلته هم ژوند کولی شې، هلته هم ته خپل ضرورتونه پرې رفع کولی شې. نو انګلیسي انټرنیشنل لانګویج ده. موږ به له 0 څخه تر اډوانس پورې ځو. او مثلا ته اماراتو ته لاړې، ایرپورټ څخه ووتې، نو ته څه ډول کولی شې چې تر خپل یو ځای پورې ځان ورسوې، هلته ځان ته اتاق ونیسې، څه ډول خبرې کوې، تا خو عربي نه ده زده. نو که چېرته تا انګلیسي زده وي نو ته ډېر په اسانۍ سره کولی شې چې هلته ځان لپاره یو ټکسي ونیسې او د هغې څخه وروسته ټکسي وان ته هغه ځای وښیې، کوم ځای ته چې ته ځې هغه سره خبرې وکړې چې ما ده ځای ته یوسه او ما نه به 2 روپۍ اخلې. یعنی په هر څه باندې ته کولی شې چې په انګلیسي خبرې وکړې. انګلیسي داسې ژبه ده چې په هر هیواد کې چلیږي، نه ده چې یوازې په امریکا کې ده انګلیسي، نه، انګلیسي په هر هیواد کې چلیږي. که ته په امریکا کې، که ته په لندن کې، که ته په کاناډا کې، که ته په افغانستان کې، که ته په اماراتو کې، که ته په هند کې، یعنی په هر هیواد کې انګلیسي چلیږي. دا نه ده چې انګلیسي یوازې د یو هیواد ده. انګلیسي ته وایي انټرنیشنل لانګویج. انټرنیشنل معنا نړیواله ژبه، چې تاسو د نړۍ په هر کونج کې انګلیسي باندې خبرې کولی شئ. نو اړینه نه ده چې تاسو به اوس یو کورس ته ځئ چې هغه کورس کې تاسو فیس ورکئ او تاسو ته هغه درس ووایي او بیا تاسو زده کړئ. نن سبا ټکنالوژي پرمختګ کړی او زموږ دا کورس چې دی دا د یوټیوب چینل د ټاک برایټ US انګلیش لرنینګ سنټر په نامه دی. نو په دې کې به تاسو مفت زده کړه وکړئ، نه یې فیس شته
ناخم تګ او راتګ غواړي په خپل کور کې په خپل کلي کې تاسو کولی شئ چې په دې سره زموږ کور سره زده کړه وکړئ. زموږ یوازینی هدف د هیوادوالو سره د پښتنو وروڼو سره دا چې تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې د هیواد حالات ډیر خراب دي، نو هیڅوک نشي کولی چې دومره نشي کولی چې په کورس کې داخله واخلي یا کورس ته تګ او راتګ وکړي. نو دا چینل د هغه غریبو خلکو لپاره دی چې هغه دومره پیسې نه لري چې هغه کورس ته لاړ شي، کورس کې داخله واخلي. نو په دې چینل کې موږ سره په مفت زده کړه کولی شي، 1 روپۍ هم څوک ترې نه غواړي. او د حضوري څخه به انشاءالله په دې چینل کې په انلاین ډول ښه درسونه ویلی کیږي. ډېر خلک وایي چې حضوري زه د استاد څخه پوښتنه کولی شم. نه، ته انلاین هم کولی شي پوښتنه، هر ډول پوښتنه وي مازې په کمنټ کې میسیج وکړئ یا هم په ایمیل کې میسیج وکړئ. انشاءالله ستاسو پوښتنه به په 24 غنټو کې دننه حل کیږي. هر ډول پوښتنه چې لرئ تاسو یې کولی شئ، خلاص یئ، په تاسو باندې پریشر نشته. بعضې خلک وي هغه جرأت نه لري حضوري هغه ډېرې پوښتنې هغه سره وي خو هغه پوښتنه نشي کولی، مګر په انلاین بڼه تاسو سره چې هر نوعه پوښتنه وي تاسو یې کولی شئ. هیڅوک تا ته نه وایي چې تا ولې دا پوښتنه وکړه یا ته څوک یې چې پوښتنه کوي. هر کس کولی شي چې پوښتنه وکړي او هر ډول پوښتنه چې وي انشاءالله موږ به یې حلوو. دا چینل نوی دی، تقریبا دا یې لومړی ویډیو ده او انشاءالله هره ورځ به د دې چینل څخه یوه ویډیو اپلوډ کیږي او که هره ورځ هم نه وي نو په 2 ورځو کې به یو ویډیو هرومرو 100% اپلوډ کیږي. او نو دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ ترڅو ستاسو نور ملګري هم وکولی شي چې د دې چینل څخه ګټه واخلي. زموږ په دې چینل کې زیات فوکس په کنورسیشن وي، البته ګرامر به هم موجود وي. په دې سره به زیات فوکس موږ په کنورسیشن وي ځکه چې موږ کنورسیشن ته ضرورت لرو او موږ ټول ګرامر زیات وي خو موږ په انګلیسي خبرې نشو کولی. ولې؟ موږ کنورسیشن نه دی کړی، موږ په کنورسیشن باندې خبرې نه دی کړي، موږ نشو کولی چې خبرې وکړو. که چېرته موږ کنورسیشن یاد ولرو نو ګرامر هم دومره اړین نه دی لکه د خلکو چې ترې اسمان جوړ کړی دی چې ګرامر دې نه وي زده ته په انګلیسي خبرې نشي کولی. نو ویډیو هم په همدې ځای پای ته رسوو. انشاءالله زموږ ویډیو به تر 10 دقیقو څخه اوږده نه وي او سبا به انشاءالله رسما خپل درس شروع کوو. نو ستاسو څخه مې هیله ده چې موږ دومره ځان ستړي یو نو تاسو هم چینل در سره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره یې شیر کړئ.